په افغانستان کې تر امرسانی پورې مکاتب وزنجېدل. البته په اسلامي امارت باندې ملت د حق لري چې وضاحت دلته موجود وي، خو دلته دغه سوء استفادې څخه ملحدان او سیکولران موږ وینو چې د اسلام په وړاندې راولاړ شوي دي. موږ نن یو هاشټاګ په کار دی، یو هاشټاګ په کار اچولی، یو هاشټاګ مو لیدی چې نو شریعه، یعنی موږ په افغانستان کې اسلامي نظام نه غواړو. دا په دې معنی چې هدف د ښځو حقوق نه دي، هدف تعلیم نه دی، هدف تخنیک نه دی، هدف ټکنالوژي نه ده، ټارګټ یوازې اسلام دی، د غربي نړۍ اهداف دی او په افغانستان کې درګرد پلي کاږي. خو موږ له خپل ملت سره ګډ دغه نقطې ته متوجه یو. ټول موجود ګواښونه ننګو او په افغانستان کې د موجوده فضا کنټرولو. البته په افغانستان کې به شرعي نظام واکمن وي، واکمن بسی او واکمن کاږي به واکمن دی، خو هغه کسان چې اسلام سره په صف کې ولاړ دي هغه بل اسلام څخه دفاع هم کوي. په هر قیمت موږ نشو کولای چې یوازې د تعلیم د ځان په بهانه یا د حقوق بشري حقوقو د نقص په بهانه یا د تحریمونو په بهانه یا د اقتصادي بندیزونو په بهانه له شریعت څخه ورتېر شو. دا ناممکنه ده. افغانانو تیر 20 کاله دغه اصل لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي. چنار ځوانان د دې لپاره قربان شوي دي چې هغه په افغانستان کې اسلامي نظام واکمن شي، چې الحمدلله واکمن شوی دی. دغه نظام لپاره ډېرې سخت قربانۍ ورکړل شوي دي. اما امارات هم دغه ګواښونو ته متوجه دی، تهدیدونو ته متوجه دی او ان شاء الله په مدیریت هم توانمند دی. موږ ټولو سیکولرانو او ملحدانو او د غربي نړۍ جاسوسانو ته دا اخطار ورکوو چې تاسو په افغانستان ته هیڅ نوع ګواښ نشئ پیښولی. تیر 20 کاله مو چې د ډرون، ټانک او توپ په موجودیت کې د افغانستان فضا کنټرول نه کړه، د افغانستان خاوره مدیریت نه کړه، د افغانستان خپلواکي او ازادي مسلط نه کړه. د دې وروسته خو هیڅ ممکنه نه ده. اوس خاوره هم زموږ په لاس کې ده، شرعي نظام هم دلته نافذ دی، حدود هم جاري کاږي، تر ټولو قوي او ځواکمن پوځ هم په افغانستان کې موجود دی. هیڅ ممکنه نه ده چې تاسو ته بیا چانس درکړل شي چې بیا د الحاد لپاره کار وکړي، د سیکولریزم لپاره کار وکړي، اسلام بدنامه کوي او افغانانو باندې بیا مختلف فشارونه او بندیزونه او بدنامي راوړي. تعلیم د افغانستان د خلکو اړتیا ده. موږ په دې باور یو چې اوسنۍ نړۍ د تخنیک نړۍ ده، اوسنۍ نړۍ د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ غواړو چې په راتلونکو کې د افغانستان خپله فضا په خپله مدیریت کړو. هیڅ نوع ګاونډي رادار ته باید ضرورت نه وي. دا هغه وخت کار چې موږ په خپلو ژمنو باندې مستحکم پاتې شو، له خپل ملت سره لاس ورکړو تر څو د افغانستان فضا کنټرول کړو. او دا ممکنه ده، دا هیڅ ناممکنه نه ده. جنرال صاحب به څه وخت مخکې ویلې چې موږ به په راتلونکي کې خجرواش کې ډرون الوتکې جوړوو، د آیفون کمپنۍ به دلته موجودې وي. دا شاید ډېرو ته د خندا وړ وي، خو دا ورځ راتلونکې ده په افغانستان باندې تر ټولو ډېر مهم له ولس سره هماهنګي مهمه ده او په افغانستان کې امنیت مهم دی چې اوس الحمدلله د پخوا په نسبت موږ دغسې یو مقایسې توفیر له جمهوریت سره د اوسنۍ فضا نشو کولی. الحمدلله امنیت موجود دی. یوازې یو سوال چې د امارت په وړاندې موجود دی هغه دغه امرساني دی او د تعلیم ځنډ دی چې اسلامي امارت تعلیم باور لري. زه مطمئنه یم چې د ټولو پوهنتونونو دروازې به د ښځو نارینه‌و لپاره خلاصې شي.